تصور وکړه ته په سړک روان یې، ناڅاپه دې پښه خطا شي او پښه دې وښویږي. ستا په ذهن کې سمدستي دا فکر راځي چې ټولو خلکو ولیدم، اوس به خلک ما پورې خاندي. یا کله چې ته په سکول یا کالج کې پریزنټیشن کوي او د یوې جملې یا لفظ په ویلو کې لږه تېروتنه یعنی غلطي وکړې، نو ته سمدستي بیا دا وایي چې دا خو ټول زده کوونکي په ما خبر شول، دوی به اوس زما په اړه څه وایي. حتی ډېر ساده ساده کارونه هم کله کله زموږ لپاره لوی ښکاري، لکه زموږ په جامو یو وړوکی داغ، د ویښتانو خرابېدل، یا د چا په مخ کې د کور د مشر نه لږه تیزه خبره اوریدل، یا ستاسو په بدن کې څه داسې ظاهري نیمګړتیا یعنی کموالی وي لکه تور رنګ، غټه پوزه یا نور داسې ډېر څه کیدلی شي. نو انسان ته کله کله داسې شدید احساس رامنځته کیږي چې هره سترګه په تا لګېدلې ده، لکه ټول کائنات یوازې تا ته کتل کوي، یا د رڼا یو غټ پروجیکټر ستا په سر لګېدلی دی او ته د یو نه خلاصېدونکي مایکروسکوپ لاندې یې. دا د ټولو انسانانو یوه ګډه تجربه ده. د عام احساس ته نفسیاتي اصطلاح کې سپاټ لایټ افیکټ ویل کیږي. سپاټ لایټ افیکټ موږ ته راښایي چې خلک دا ولې ګڼي چې دوی ته د حقیقت نه زیات کتل کیږي، لکه د دوی په تېروتنو یعنی غلطیانو، شرمونکو لمحو یعنی دوی چې په څه شرمیږي، یا د دوی د کمزوریانو په اړه. اصلي خبره دا ده چې هر څوک د خپل ژوند د کهاني او کیسې اصلي کرکټر وي، خو د خلکو په ژوند او نظر کې عموما موږ دومره مهم یا اهم نه یو. زیاتره خلک دومره په خپلو فکرونو، اندېښنو او ستونزو کې مصروف دي چې د نورو خلکو په وړو وړو کارونو باندې ډېر پام نه کوي. دا ډول تجربې چې هر چا ته پیښیږي، که هغه د سوشل ژوند وړې تېروتنې یعنی غلطیانې وي، یا د بدن کومې داسې نیمګړتیاوې چې انسان یې په خپله په ځان کې ویني، او داسې احساس لرل چې خلک تل ماته ګوري. دا د یو انسان شخصي کمزوري نه دی، بلکې دا د انسان د فکر یوه عامه او فطري طریقه دی. کله چې موږ په دې خبره په ښه ډول پوه شو چې دا خو یوه یونیورسل تجربه دی، مطلب د ټولې نړۍ یوه ګډه تجربه دی، نو په دې پوهېدل موږ له ځان ملامتولو خلاصوي، ځکه دا حالت د یو شخص شخصي کمزوري نه دی، بلکې د ټولو انسانانو د ذهن یوه عادي یعنی کمون خبره دی. په دې ویډیو کې به موږ د سپاټ لایټ افیکټ په اړه خبرې وکړو. موږ به په دې پوه شو چې دا فکر ولې رامنځته کیږي، او وروسته به داسې لارې در وښیو چې تاسو څنګه کولی شئ چې د دې بې ځایه فکر نه ځان خلاص کړئ، چې تاسو په آزاد زړه او له لږ ځان شرم یعنی سیلف کانشیسنس سره خپل ژوند تیر کړئ. سپاټ لایټ افیکټ یو ذهني احساس دی چې پکې سړی دا فکر کوي چې نور خلک مې ډیر ګوري او په اړه مې فکر کوي. حتی کله کله دا سوچ هم کوي چې خلک زما د زړه دننه حالات، فکرونه او احساسات هم محسوس کوي. که تاسو یو نوې جامې اغوندي وي او تاسو دا فکر کوئ چې ټول خلک ماته ګوري، خو حقیقت دا دی چې خلک دومره پام نه کوي. یا که تاسو په یوه غونډه کې یوه غلطه جمله ووایئ او فکر کوئ چې ټول به مې یادوي، خو په رښتیا کې دغه خلک ډیر زر هیروي. د سپاټ لایټ افیکټ اصطلاح د سوشل سایکولوژیسټ توماس ګیلویچ، ویکټوریا میډویک او کینت سیویټسکي لخوا د نفسیاتو په علم کې شامل کړی دی. د دوی لومړنی تحقیق په 1919 کال کې د کرنٹ ډایرکشن ان فزیکل ساینس په جرنل کې چاپ شو، او بیا په 2000 کال کې د جرنل آف پرسنالټي اینڈ سوشل سایکولوژي په جرنل کې نور مهم ریسرچونه چاپ شول. د سپاټ لایټ افیکټ د ثابتولو لپاره تر ټولو مشهوره ریسرچ هغه و چې ګیلویچ او د هغه ملګرو ترسره کړی و. په دې تجربه کې د یونیورسيټي یعنی د پوهنتون زده کوونکو ته داسې ټي شرټونه واخیستول شول چې پرې هغه وخت د ځوانانو لپاره د شرم وړ هنرمندانو انځورونه موجود وو. وروسته یې بیا دوی یوې غټې کمرې ته دننه کړل چې پکې نور زده کوونکي په لیکلو او مطالعې کې مصروف وو. د کومو زده کوونکو چې ټي شرټونه اغوستولي وو، دوی په دې غټه کمره یعنی کوټه کې لاړل او راغلل او ډیر وخت یې پکې تیر کړل. نو کله چې ګیلویچ د ټي شرټ اغوستونکو زده کوونکو نه تپوس وکړل چې څومره کسان به تاسو ټي شرټونو ته متوجه شوي وي، نو دوی وویل چې 80% به موږ ته متوجه شوي وي، مطلب زموږ په اړه به یې فکر کړی وي. خو حقیقي مشاهده یعنی ابزرویشن نه پته ولګېده چې یوازې 10% کم و زیات زده کوونکو دوی ته پام کړی و. دا ریسرچ ښیي چې کله یو څوک په خپله په داسې حالت کې وي نو ځان ته ډیر متوجه وي او فکر کوي ټول ورته ګوري. دا ریسرچ دا هم ښیي چې انسان ډیر په خپل ځان فوکسډ وي. همدا وجه ده چې دا فکر کوي چې نور هم ماته ډیر پام کوي، خو په حقیقت کې دومره نه وي. دلته څو لاملونه دي یعنی څو وجې دي چې موږ سره سپاټ لایټ افیکټ دومره قوي او اوږد پاتې کیږي. د دې فینومنا اصلي وجه ایګو سنټریزم دی. ایګو سنټریزم یوه قدرتي ذهني تېروتنه ده چې انسان تل ځان د نړۍ یعنی د
د دنیا مرکز ګڼي او خپل فکرونه او تجربې ډېرې مهمې بولي، ځکه موږ د خپل ژوند چلند ډېر ښه پېژنو، نو دا فکر کوو چې نور هم زموږ کارونو او چلند ته ګوري. دغه ایګوسنټریزم په ماشومانو کې زیات وي. تاسو به ماشومان لیدلی وي چې دوی بیا دغه لانجې ډېرې کوي چې زه دغه شی نه اغوستوم یا دغه سپلی زه نه پښو کوم. د نورو ماشومانو زمانه ښې دي، خو په غټو کې یعنی لویانو کې ایګوسنټریزم بیا څه لږ کم وي. د سپاټ لایټ افیکټ سره تړلې یوه بله تېروتنه ایلوژن آف ټرانسپیرنسي دی چې پکې انسان داسې فکر کوي چې نور خلک د هغه ننني احساسات، فکرونه، شرم او ویره ښکاره ویني. نو ظاهره خبره دی دا اندېښنه سپاټ لایټ افیکټ نور هم قوي کوي. سپاټ لایټ افیکټ د ځان خبرتیا او د نورو خلکو د ویرې له وجې نور هم زیاتیږي. هغه کسان چې ډېر ځان خبر وي تل خپل پام ځان ته ګرځوي او فکر کوي نور هم ماته ګوري. د سوشل انزایټي ډیسورډرز په ناروغانو کې دا احساس ډېر شدید وي چې ډېر زیات ذهني او جسمانی پریشر رامنځته کوي او خلک بیا د معاشرې د حالاتو نه ځان ساتي او هیچا سره بیا میلاویدل نه غواړي. نورې ذهني تېروتنې هم د سپاټ لایټ افیکټ برخه دی، لکه فیمیلیریټي هم اثر لري. ایلوژن آف ټرانسپیرنسي، ایګوسنټریزم او فیمیلیریټي دا ټول چې راجمع شي نو یو شدید او د خطر نه ډک سپاټ لایټ افیکټ جوړوي. سپاټ لایټ افیکټ د خلکو ژوند ډېر اغیزمنوي، یعنی اثر پرې کوي. پکې خلک بې ځایه ځان خبرتیا او پریشر احساسوي. په ورځني ژوند کې دا اثر ډېر وخت د کوچنیو یعنی د وړو تېروتنو سره ښکاري، لکه د چا په مخ کې د چایو کپ توی کېدل یا د خبرو په وخت وړه غلطي یعنی تېروتنه کول. انسان پکې دا فکر کوي چې دغه تېروتنه به خلک ټول عمر په یاد ساتي. دغه شان خراب ویښتان، په کمیس باندې وړوکی شان داغ یا زموږ په جسم کې داسې څه کموالی انسان ته داسې احساس کېږي چې ټول خلک ماته متوجه دي، خو په حقیقت کې دغه چا کتلی هم نه وي. نن سبا چې موږ په سوشل میډیا باندې خلک وګورو نو د هغوی ژوند ډېر لګژري یعنی په آرامښت وي، خو په حقیقت کې دا صرف د کیمرې مخې ته وي، باقي ژوند یې زموږ او ستاسو په شان وي. نو دا هم بیا موږ په سپاټ لایټ افیکټ کې قید کوي او موږ دا سوچ کوو چې خلک څنګه ښایسته ژوند تیروي او زموږ ژوند خو له تکلیفونو ډک دی او خلک به زموږ ژوند ته ګوري، خو په حقیقت کې داسې هیڅکله نه وي. دا اثر د انسان په احساساتو بد اثر کوي، ځان خبرتیا ډیروي، ځان باوري کموي، اندېښنه او ستړیا پیدا کوي، په چلند یعنی رویې باندې اثر کوي. انسان پکې د نورو خلکو د ګماني قضاوت یعنی تنقید له ویرې ډېر فرصتونه یعنی موقع له لاسه ورکوي. سوشل انګیجمنټ پرېږدي یعنی خلکو سره میلاویدل ښه او بده پرېږدي او د انسان د پرمختګ یعنی د ترقي مخه نیسي. په کار او زده کړو اثر کوي، په سکولونو او کالجونو کې د نظر شریکول کموي، ویره زیاتوي او کارکردګي خرابوي. سپاټ لایټ افیکټ یوازې یو وړوکی اندېښنه نه دی، بلکې ځان باوري له منځه وړي، ریښتونولي کمزوري کوي، اړیکې یعنی تعلقات زیانمنوي او په پرمختګ یعنی په ترقي خنډ جوړوي. سپاټ لایټ اثر موږ ته داسې ښکاري لکه هر وخت ټول خلک موږ ته ګوري او زموږ تېروتنې او نیمګړتیاوې څاري، خو په اصل کې ډېر خلک د خپل ژوند په فکرونو کې ډوب وي. کله چې موږ او تاسو دا پوهه ترلاسه کړو نو له بې ځایه ویرې او فکر خلاصیږو. که تاسو هم ځان ته مهربانه اوسو نو باید موږ منفي فکرونه بدل کړو او ورو ورو د ویرو یعنی ډار ځایونو ته لاړ شو. نو کولی شو په ډاډه زړه ژوند وکړو، له خلکو سره په رښتیا اړیکې جوړې کړو یعنی تعلقات جوړ کړو او ښه فرصتونه ونیسو یعنی ښې موقع ترلاسه کړو.